له افغانستانه بهر د جهاد په اړه د مولا یعقوب مجاهد څرګندونو غبرګونونه راپارولي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسلامي امارت حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو بېلابېل غبرګونونه راپارولي چې خپلو سرتېرو قومندانانو ته یې ویلي کو څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. مولا یعقوب مجاهد 2 ورځې وړاندې خپلو سرتېرو قومندانانو ته وینا کې چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون خپره کړې وویل اوس خو د امیر امر دی، اطاعت یې واجب، فرض او لازم دی. کو څوک له افغانستانه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. دا رساله تاسې وګورئ کله چې امیر مجاهدین له جنګ څخه بند کړي او بیا هم دی روان وي جنګ ته. دا جنګ دی، جهاد نه دی. د اسلامي امارت حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر د څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خورا تونه بحثونه راپارولي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د اسلامي امارت حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي هو یوازې د افغانستان د مظلوم او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکینیو امنیتي ځواکونو او کدرونو، پانګو، طبي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او سیاسي مسایلو شنونکي عصمت قانع بیا په خپله ټویټر باندې د نیوکې په ډول لیکلي د اسلامي امارت حکومت د مشر د حکم پر بنسټ کو له افغانستان د باندې یاست، له هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغانانو روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخواني ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي دي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. ډېر شمېر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د مولا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلي دي او لیکلي دي اسلامي امارت یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي، خو د اسلامي امارت حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او ترخوایي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډېر شمېر ملکي وګړي هم په کې قرباني شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. خو څه هم معلومه نه ده چې د اسلامي امارت د حکومت وسلوال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت دا څرګندونې چې خپل سرتېري له افغانستان د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خپرېږي چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زهرا بلوچ ادعا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالات پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې له 5 بریدګرو 3 افغانان وو، خو اسلامي امارت یې دا تورونه رد کړل.